دلته یوه خبر ده، نن زمانه کې نه دینار سته نه درهم سته. تاسې نه دینار لیدلی تر اوسه نه مو درهم لیدلی. نن د هغې بدیل استعمالیږي. د مونږ حنفي فقها داسې وایي طالبانو ورونو، حنفي فقها وایي که چیرته یو سړي د درهمو نه 200 دیناره ودرلودل، 250 نیمې تولې سپین زري درلودل، په بل حساب 140 مثقاله یې ودرلودل، په بل حساب باندې یې 595 ګرامه څوک درلودل سپین زر، بس دی مالک د نصاب ده. که چا 20 مثقاله سره زرو درلودل، 20 مثقاله سره زرو درلودل په بل حساب باندې، په بل حساب باندې ونیمې مثقال ونیمې تولې څوک درلودل، په بل حساب باندې 15 اتیا یا 90 ګرامه څوک درلودل. په ده څوک واجب ده؟ قرباني واجب ده، دی مالدار ده. خو نن خو طالبانو نه سره زر سته نه سپین زر سته. موږ سره پیسې دي، کاغذي روپۍ دي، یا موټر ده، یا دکاندار د دکان لري. یعنې نن روپیو ته یې چې راواخلئ، نه دینار دي نه څوک نه درهم دي. بیا د موږ حنفي فقها داسې لیکي، نه تنها حنفي فقها بلکې ټول علما داسې وایي، وایي که چېرته څوک د عروضو والاول، لکه مثلا نن کاغذي روپۍ ده، نو دا کاغذي روپۍ ته به له څه شي نه حساب کوي؟ نن کاغذي روپۍ دي، د کاغذي روپیو نصاب څومره اندازه پوره کیږي، نو دا به له چا نه پوره کوي؟ خوا که دې که له سپینو زرو نه یې کوي، خوا که دې که له چا نه یې کوي؟ د سرو زرو نه یې کوي. خو طالبانو ورونو، ما چې پرون پوښتنه وکړله، سپینو زرو سرو زرو کې چې موږ حساب کوو، دلته دوه خبرې دي. سپین زر به مسکوک وي، سره زر به غیر مسکوک وي. مسکوک دا معنا دا سپین زر چې خام وي، شی نه یې تر جوړ سوی، سکه دا معنا وسپنه به یې جوړه کړه قالب، هغې کې به سپین زر ور واچول، چې ور وابه یې چول، له هغې نه به څوک جوړه سوله؟ سکه، روپۍ به ترې جوړه سوله. نو دلته دا سپین زر چې مسکوک وي یو قیمت لري، چې غیر مسکوک وي بل قیمت لري. طالبانو خبر پوه شو؟ مسکوک یو قیمت لري، غیر مسکوک بل قیمت لري. پرون ما چې کومه زرګرانو نه پوښتنه وکړه، خو ګورئ طالبانو ورونو، دا څومره تحقیق مې چې درته وکړه دا نه تغیریږي، صرف هر کال کې قیمت بیا بدلیږي. داسې نه چې تاسې ما سره سږ دا تحقیق واورئ، 20 کاله بعد هم همدا وایي چې موږ ته ده ویلي ول، او ډېر خطرناک تحقیق یې کړی مې ده. قیمت بدلیږي، 595 ګرامه ده، دا ټول عمر نه بدلیږي. 200 درهمه ول ټول عمر نه بدلیږي، خو قیمت بدلیږي. 80 ګرامه طالبانو غیر مسکوک سپین زر قیمت ده. څومره؟ 80 ګرامه. غیر مسکوک څوک ده؟ سپین زر. مسکوک چې سکه کوي، نقش کوي، بیا یې خرڅوي په څو باندې ده؟ 120 افغانۍ باندې. پرون ما چې کومو زرګرانو نه پوښتنه کړې طالبانو، داسې ښه ورسره وغږېدم په زور و زیر باندې چې مسکوک و غیر مسکوک په دې پوهېږئ د موږ په اصطلاح. نو هغوی پوهېدل طالبانو. نو څومره سو؟ نه انتظار وکړه، تر اوسه مې حساب تا نه ده غوښتلی. 1000 څه وایې ته مولانا؟ غلط شولې. غوږ ونیسه، یوې خبرې ته غوږ ونیسه چې زه دا خبر خلاصه کړم. د سپینو زرو نصاب، د سپینو زرو نصاب 610 تاسې فرض کوي، 610 ګرامه. هر ګرام د سپینو زرو، ځکه ته چې بیا دا خو چې خپله سپین زرو لرې داسې به وي. که سپین زر نه لرې، اوس موږ قیمت لرو، نن زمانه کې کاغذي روپۍ دي. ښه، اوس به موږ د سپینو زرو نصاب، د کاغذي روپیو ته به موږ د سپینو زرو نصاب معیار ګرځوو که د سرو زرو. یا نن اروپا کې مثلا یورو دي، په سعودي کې ریال دي، په پاکستان کې کالداره ده، په افغانستان کې څوک ده. اوس به چې دا حساب ورته کوو، د سپینو زرو نصاب به ټارګیټو معیار ګرځوو که د سرو زرو؟ غوږ ونیسئ. که چیرته سپین زر معیار سی، یوری دا خبر واوري، که سپین زر معیار سی، هر سپین زر کې ټول حنفي فقه داسې وایي طالبانو، بحر الرایق، شامی، طحطاوي علی الدر المختار، ابن الهمام په فتح القدیر کې د سپینو زرو چې قیمت معتبره وي، نو قیمت به طالبانو د سپینو زرو هغه سپین زر چې مسکوک وي هغه به حسابوي. نو پرون مې چې حساب کړی، غیر مسکوک سپین زر ګرام فی ګرام 80 افغانۍ، مسکوک سپین زر قیمت یې
ګوره خرڅول یې نه قیمت یې چې دوی زرګرانو ته تمامیږي مسکوک په څو 120 ښه 610 سواري 120 15,000 600 دا څوک سو دا نصاب سو څوک 600 لري که 15,000 روپۍ چې څوک لري دی څوک دی مالک د نصاب ده دی د اسقاط په دایره کې نشي کېناستی دته زکات ورکول ناروا ده دته سرسایه اخیستل ناروا ده که مولا وي اخیستل دغه مولا ته بیا دومره مولا چې دومره پیسې ولري سرسایه ورته ناروا ده زکات ورته ناروا ده فدیه نظر ورته خوړل ناروا ده نظر ورکول دته ناروا ده ځکه دا شرعا څوک سو مالدار او دې سړي ته قرباني پې واجب زکات هم په د واجب د ورکوي به چې دومره پیسې یې ودرلودلې څو روپۍ سوې او دا بل لحاظ باندې په 515 باندې چې بیا هم دا 120 حساب کې 80,000 یې وبوله زه پوه شولې په خبر باندې 80,000 روپۍ سکلې نصاب ته خو طالبانو ورونو تاسې ځان سره دغه خبرې ولیکئ چې مهمې دي کال ته چې بیا به داسې کوئ کال ته مو الله علما که چې هر یو تاسې په خپل ولایت کې د هلمند په هلمند کې د ارزګان په ارزګان کې د فریاب په فریاب کې د خوست په خوست کې د قندهار په قندهار کې د بغلان په بغلان کې بیا ماته زنګ مه وهئ چې نصاب سکلې څومره ده بیا به تاسې داسې وکړئ خپل بازار ته به لاړ سئ هلته به پوښتنه وکړئ د سپینو زرو د فی ګرام پوښتنه به وکړئ چې سکلې ګرام په څو ده خو په سپینو زرو کې به د ګرام پوښتنه چې کوئ د مسکوک که د غیر مسکوک د مسکوک ګرام پوښتنه به کوئ مسکوک و غیر مسکوک باندې خو پوه شوئ دکاندار ته به ورسئ د سرو زرو ولته ورته به ووایئ چې د سپینو زرو 1 ګرام چې خام سپین زر وي په څو ده او چې سکه ترې جوړه سوي بیا څو ده مسکوک شرط حنفي فقهاوي ښه ټول حنفي فقهاوي په سپینو زرو کې معتبر مسکوک ده ځکه مسکوک روپۍ دي ګوره تاسې فکر وکړئ 200 درهم مسکوک ده که غیر مسکوک مسکوک ده طالبانو دا درهم خپله سکه ده طالبانو دا مسکوک ده نو چې مسکوک سو 200 درهم نصاب ده ګوره نو چې 200 درهم نصاب سو نو چې دا 200 درهم نصاب سو که تا نه بیا نوره خبره ورکېدله 200 درهم 250 تولې 120 مسقاله د ګرامونو په لحاظ باندې دا ټولې خبرې مې درته وکړې د ګرامونو په لحاظ یا چې ښه خبردار چې په 595 باندې څوک وکړو ځکه احتیاط په دې کې ده احتیاط تاسې وایي دا فرق ولې پکې راځي فرق ځکه راځي زه خپله طالبانو ورونو دا ماشین لرم د ګرامونو ماشین دا لرم ما ځکه مخکې تاسې ته ویلي زه خالص مقلد مولا نه یم چې بس هغه څه ویلي خپله دا وربشې راواخله پیوې ته له دومره وربشې دومره کېږي بیا د ساعت په مسله کې وروسته درته بحث کوم ساعت کې بیا دا تحقیق کوم چې یو ساعت څومره اندازه کېږي رسول الله سلام په څومره اوبو غسل کړی په څومره اوبو یې اودس کړی ده ځکه دا مسأله مهمه مسأله ده چې باید څومره اوبه وي نو دا سا باندې چې ته تحقیق کوي دا ځان ته ماشین د په دې باندې به لکه زه لرم خپله کتابخانه کې لرمه دا به دومره وربشي کېږي دا به دومره وریځې کېږي دا به نو دا علماو چې کوم ستړي کړي خپل علمي تحقیق به ته هم ورسره وکړي بس بیا به دا حاصل راوځي په خبر پوهېږئ نو احتیاط په دې کې ده چې 595 ګرامه سي د سرو زرو چې نصاب وکړي بیا هغې څومره ده د سرو زرو نصاب 85 ګرامه سو که نه پرون مې چې پوښتنه وکړله خو دلته طلا متعارفه په افغانستان کې طلا خپل منځ کې فرق لري یو طلا ده یو 18 طلا ده یو عربي طلا ده د افغانستان کې چې کومه طلا اکثر افغانان 90 کې چې کوم افغانان متعارفه دلته استعمالي کومه طلا استعمالي عربي طلا یو طلا که 18 طلا 18 دلته استعمالیږي یو عربي ده دلته 10% افغانان یو طلا استعمالي 90% افغانان کومه طلا استعمالي 18 ښه 18 چې استعمال کړه نو 18 1 ګرام غیر مسکوکه دوی ته چې تمامیږي 4200 افغانۍ او چې مسکوکه کیږي بیا چې مسکوکه سي دا طلا چې نقص بیا ترنه جوړوي بیا یو خو دغسې غوټه طلا ده خښته دا خښتې نه چې بیا څوک جوړوي هغه ګوته او یا مثلا شواري او یا غاړه تر جوړوي بیا هغه لږ وخت غواړي پیسې نو فی ګرام 300 روپۍ په هغې راځي نو 4.5 زره مسکوکه غیر مسکوکه څوک
تاسې د حنفي فقه کتابونه وګورئ، د 4 مذاهبو کتابونه وګورئ، داسې وایي په سپینو زرو کې قیمت چې بیا معتبر د طالبانو 20 مثقالا دینار نه ښیي، ګورئ مثقال ښیي، نو په دینار کې غیر مسکوکه معتبر ده، په درهم کې مسکوک معتبر ده، د سپینو زرو په نصاب کې هلته 120 حساب وکړه ګورئ، اما په سرو زرو کې بیا غیر مسکوک په 4.5 زره باندې څوک ده فی ګرام ده، نو 15 وارې 4.5 4,200 وارې نه 15 وارې یعنې 3,60,000 صحیح شو. طالبانو د ټولو حساب همداسې راووته، پوهېږئ خو په خبر مې که نه، نو د سرو زرو نصاب څومره سو؟ 3 لکه روپۍ سو، 3 لکه نه 3,60,000 خو 60,000 یو بلا 3 کسر پې مات کا څو سو؟ 3,60,000 روپۍ. اوس مهم ټکی دلته دا ده چې د نن عصر علما په دې مسئله کې چې جنجال لري، اوس که خپله یوې ښځې سره زر درلودل خو معلومه خبر ده، معلومه خبر ده طالبان، که خپله سپین زر درلودل خو معلومه خبر ده، که نه سره زر ول نن سپین زر لکه نن زمانه کې، نو باید مونږ نصاب کم نصاب معیار وګرځو، د سرو زرو نصاب معیار وګرځو که د سپینو زرو نصاب معیار وګرځو، او دواړه نصابونه ډېر فرق لري ګورئ، 80,000 وبوله 3 لکه او څوک وبله، که دغه نصاب کوي څوک د 80,000 نصاب چې د سرو زرو سپینو زرو نصاب ده، که دا نصاب معیار ګرځوي بیا خو طالبانو ډېرو خلکو باندې قرباني واجب ده، ډېر خلک بیا خانان دي، او که بل حساب کوي د سرو زرو نصاب معیار ګرځوي بیا په ډېرو باندې نه قرباني شته طالبانو، ډېر خلک بیا د شرعي په لحاظ باندې فقیران ګرځېږي. تاسې د ما په خبر پوهېږئ؟ ښه، اوس طالبانو موږ د سره زر لرو، اکثر افغانان خو تنها ښځې هغه لري، نور ټول کاغذي روپۍ دي. اوس په پاکستان کې د کالدارو حساب چې کوي معیار به څوک ګرځوي؟ سره زر که سپین زر، نصاب د سپینو زرو که د سرو زرو، په افغانستان کې به د سرو زرو که د سپینو زرو معیار ګرځوي. لاړ به سو طالبانو حنفي فقه ته به ورسو. حنفي فقه داسې وایي که چېرته یو څوک نه د سرو زرو والاول نه د سپینو زرو والاول، نه سپین زر هلته ول، د هغې سپینو زرو د سرو زرو عروض اسباب استعمالول، مثلا نن موږ روپۍ استعمالو داسې روپۍ چې هغه قیمت لري، یا مثلا دکاندار ده، دکاندار چې دا دکان کې کم شیانی کې د زکات په وخت کې به دا حسابوي که به نه حسابوي، خو چې حسابوي چې دا نصاب ته ورسېدل، خو دغه قیمت نصاب ته ورسېد، د چا نصاب ته؟ د سرو زرو که د سپینو زرو؟ خطرناکه مسله ده طالبان. نو د مونږ حنفي فقها داسې وایي تا ته اختیار ده، خوښه دي که د سپینو زرو ځان ته معیار ګرځوې، خوښه دي که د سرو زرو ځان ته معیار ګرځوې، دا یو قول ده. که د سپینو زرو نصاب ځان ته معیار ګرځوي که د سرو زرو ځان ته معیار ګرځوي، خو اکثر حنفي فقهاو فتوا په دې کړې چې کوم انفع د فقیر دپاره وي، د فقیر دپاره چې کم انفع وي، مفید و فایدمن وي، همغه څوک ده؟ همغه معیار ده، همغه معیار وګرځوه. اوس دغه طالب ده، دی د غزني ولایت ده، په غزني ولایت کې دی خان ده، دی طالبانو دومره شی لري، دومره روپۍ لري، 80,000 روپۍ لري، د 80,000 روپۍ د سپینو زرو نصاب که ده ته معیار وګرځوي، دی څوک ده؟ مالک دی. که د سرو زرو نصاب معیار ورته وګرځوي بیا دی څوک ده؟ دی بیا مسکین و فقیر ده. نو اوس فایده فقیر ته په کم یو کې ده؟ په دغه نصاب کې ده که په هغه نصاب کې ده؟ د سپینو زرو په نصاب کې ده. ولې؟ ځکه چې دی خان سو، نو په دې 15,000 کې 40 روپۍ څوک ده؟ زکات ته څو روپۍ کېږي په 80 کې؟ 80 کې 40 چې په 40 تقسیم کې 40 روپۍ زکات ده. څو روپۍ سوې؟ 15 روپۍ، خو 15 یو بوله څو روپۍ کېږي؟ نه غلط سوی تاسې، 15,000 روپۍ، 15 نه، 15,000 روپۍ، 80,000 په 40 تقسیم کا، له زرو نه یو څه زیاتې راځي،
ولسوه روپۍ په ده څوک راغی په زکات پې راغی که رانغی دی چې اوس زکات ورکوي چا ته یې ورکوي فقیر ته دی فقیر په دې 1100 روپۍ هم کار وسو که ونه سو او که چېرته دی موږ ده ته معیار د سرو زرو وګرځو بیا به نو طالبان اوس مثلا دلته فارض که دا تاسې 100 نفره یئ په دې 100 نفرو کې مثلا 100 نفره تاسې یئ په دې 100 کې تاسې 10 نفره څوک یئ 50 نفره 50 نفره تاسې 80,000 روپۍ لرئ چې مالکان دي چا ګرځېدلي یئ که تاسې ته د سپین زرو معیار نصاب وګرځول سي تاسې څو روپۍ درلودلي 50 نفره لرئ او 50 په تاسې کې نور غریبانان دي فقیران دي او که تاسې ته معیار د سرو زرو وګرځول سي بیا په تاسې کې یو نفر هم څوک نسته خان نسته ده غني نسته ده نو کوم یو کې انفع للفقیر ده چې فتوا پې وسي که په سپینو زرو سي تاسې 500 باندې زکات واجب ده تاسې 500 باندې چې زکات واجب سي هر یو باندې په دې 80,000 روپیو کې 1100 روپۍ ده 1100 روپۍ چې د 50 واري 1100 څومره روپۍ کېږي و اتیانیم زره دا و اتیانیم زره روپۍ چې ته راواخلې فقیرانو ته یې ورکړي فقیرانو کار وسو که ونه سو نو انفع للفقیر کم یو ده د سپینو زرو نصاب چې معیار وګرځول سي که د سرو زرو نن په ټول حنفي فقها معیار لکه موږ نن سپین زر نه لرو طالبانو نه سره زر والا یو موږ د روپیو والا یو دکاندار د دکان کې نور اسباب کېښودلي دي بارګین والا په موټر کې بارګین لري که نه هغه تجارتي مځکې دا شیان چې ټول حسابوي نو کوم اوس مثلا یو سړی د موبایلونو دکان لري په ده زکات سته که نه په ده قرباني سته که نه خدای به چې دا حساب کوي د موبایلونو ته چې کوم معیار ورته وټاکې چې هغه 3,60,000 د سرو زرو معیار ته ورسېږي بیا په ده باندې قرباني واجب ده او که ده ته معیار د سپینو زرو وګرځوي تا ته به یو څوک راسي درته به وایي زه دکاندار یم مثلا موبایلونه خرڅوم صحیح ده یا تسبیح خرڅوم په دکان کې مې چې دا مثلا 3,00,000 روپۍ مال پکې پروت ده زما باندې اوس څوک قرباني سته که نسته ده ته به اوس دی خو نه ګوره موږ خو چې هلته تحقیق کوو چې 200 درهمه ولري چې هغه خپله سپین زر وي چې ګرامونه دي سپین زر په کور کې ولري 610 ګرامه یا 595 ګرامه یا سره زر ښځه ولري طلا استعمالي خپله سره زر ولري که دغه موبایلونه خرڅوي نه سره زر لري نه سپین زر ده ته به معیار کم یو ګرځوي سره زر به معیار ګرځوي که سپین زر ټول حنفي فقهاو څوک معیار ګرځولی سپین زر ولې ځکه دا انفع د چا دپاره ده انفع د فقیر دپاره ده هدایې فتح القدیر هدایې خو دا ویل انفع للفقیر ده او چا هم ګرځولی دا هدایې بحر الرایق فتح القدیر علامه ابن العابدین شامی خو لا دومره ډېر هغه نه ده ورباندې کړی قول الراجح چې ما تاسو ته ویلي چې د هدایې کوم هغه ده هغه چې کوم هلته د زکاتونو په مبحث کې هغه کوي دا قول راجح ګرځولی چې باید معیار څوک وګرځول سي نن زمانه کې موږ او تاسې نه اوس که خپل وطنو ته لاړلو که نه هلته هر طالب چې تاسې خپل وطن ته ځئ نو تاسو ته به وایي چې له کابل نه راغلی ماشاءالله نو تا نه به پوښتنه کوي چې د قرباني بحث مو ویلی ده معیار د قربانۍ سکالې څو روپۍ ده 80,000 روپۍ څوک سو معیار سو هر څوک چې 80,000 روپۍ ولري یا د هغې معادل حاجت نه زیات شی ولري په د قرباني څوک ده ولې د معیار دا وګرځولې معیار څوک نه ګرځوي سره زر ولې نه ګرځوي ته به حنفي فقها څوک دي هغه وایي چې انفع للفقیر دا نصاب انفع للفقیر ده تاسې د ما په خبر پوه شولئ نورې ځان نه مه ویروئ دا تحقیق د ځان نه مه ویروئ خلاص نه ده یو 2 خبرې پاتې دي هر زمانه کې نصاب معلوم ده د سرو زرو نصاب هم درته معلوم سو د سپینو زرو نصاب هم معلوم سو هر کال الله مو خپل وطنونو کې ښه علما جوړ کړه چې دین خلکو ته ورسوئ خو چې لاړئ چا درنه پوښتنه کوله تاسې به بیا صرف سره زرو سپین زر به یې کوئ سره زر به کم به یې کوئ کدام نه 85 نه اگر 10 سال بعد د افغانستان ای 85 خدا دا خو معیار دا خو چې تی به یې کوي کوم سره زر به بیان کوي چې کوم افغانستان کې معروف ول لکه 18 دلته معروف ول په سرو زرو کې به غیر مسکوک به یې کوي په سپینو زرو کې به څوک به یې کوي دا هم ډېر مهم د دې نه ډېرو ملیانو د دا لاره ورکوي هلته چې زرګر ته ورسي وایي سپینو زرو ګرام راته هغه کوم ورته وایي مسکوک که غیر مسکوک دی وایي نه راته به یې که مسکوک غیر مسکوک کې چا راویستلي نه لا په خبر به ځان پوهې کوي په سپینو زرو کې مسکوک په سرو زرو کې غیر مسکوک مسکوک و غیر مسکوک فرق درلود که نه درلوده په سپینو زرو کې عین 8 پرون ماته ویلی ده
اووه شپېته ما سره حساب سته اووه شپېته خو زه اویا یې وبوله او مسکوک 100 په سرو زرو کې به څوک حسابوي ټول عمر بس دا مو ژوند وسېږه 590 ګرامه ټارګېټ سو ګرام سو دا نه بدلیږي قیمتونه بدلیږي کېدای شي کال ته سپین زر فرق وکړي قیمت سي لوړ لاړ سي نو چې لوړ لاړل ته به بازار ته ورسي یو معتمد سړي نه به پوښتنه وکړي چې قیمت یې راته وایي ته چې خرڅوي هغه نه قیمت یې راته وایي مسکوک څو د غیر مسکوک باندې به بیا څوک وکړي هماغه به حساب کې په دې به رواج کېدای شي کال ته نصاب له دې نه لوړ لاړ سي ځي که نه ځي لوړ کال په کال باندې څوک ځي لوړ ځي دا دې په دې نو اوس نصاب څو سو سکلینی نصاب څو سو کم چې طالبانو که د وزارت اصل کې خدا د چا کم وزارت مربوط ته په اسلامي نظام کې حج اوقافو نو هغوی که کم نصاب کړی وي طالبانو دما دلته خپل تحقیق ده زه په تحقیق کې د چا مقلد نه یم ما تاسو ته مقدمه کې یوه خبر کړې وه طالبانو څوک چې یو اجتهاد و تکلیف تیر کړي هغه د بل مقلد نه وي که نه نو هغوی که کم تحقیق کړی فبها و نعمه که موافقو که نور خو ټوله یوه خبر ده صرف د سرو زرو په مسئله کې نو روزه کې چې دوی کم حساب کړی و 40 زره نه پوهېږم چې ولې طالبانو دومره کم چې غیر مسکوک حساب کړی و طالبانو او که څنګه خبره وله نو اصل کې په سرو سپینو زرو کې غیر مسکوک نه حسابېږي مسکوک حسابېږي د سرسایې دپاره چې کم نصاب دوی بیان کړی و طالبانو فکر کوم 40 زره افغانۍ دوی حساب کړی و نو هغه خو چې غیر مسکوک حساب کې د غومره کېږي تاسې په خبر پوهېږئ علم وسله ده دا مو چې غاړې ته واچوله بیا ګرځه که نه وسله چې در سره دښمن زور در باندې رسېږي علم هم طالبانو وسله ده علم زده کړئ دا د تاسې وسله ده الله عز وجل سړي ته پرمختګ نصیب کوي